دا وخت کې چې څنګه قادیانی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ختم نبوت منکر دی، نو دقه شان دی 100% د دې منکر چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. عیسی علیه السلام وفات دی وي، دا د هغوی یو پوره په سکیم او په سازش باندې لګیا دي چې عیسی موعود دا منګه دا شهید شوی او دا وفات دی. او عیسی علیه السلام په نص د قرآن او په متواتر احادیث سره دا خبره ثابته ده چې عیسی علیه السلام جمدی دی، په اسمانونو کې دی او دقه شان رستو برازي او دله به الله رب العالمین حکومت ورکوي. دا تاسو بل شپه راته ما ویلي دي او دې لا جمدی دی. او که چا د عیسی علیه السلام متعلق دا نظریه و او د ایمان او د یقینو چې هغه وفات ته په ټکي دا انسان کافر دی. حضرت عیسی علیه السلام متعلق خبره شروع. حضرت عیسی علیه السلام الله رب العالمین په خپل قدرت کامله بغیر پلاره پیدا که او بیا د هغوی د مور براعت اعلان الله وکړه د عیسی علیه السلام په خولې په ماشوموالي کې. عیسی علیه السلام بیا لوی شو، بیا ولا الله رب العالمین پیغمبري ورکړه، د تورات او د انجیل تعلیم یې ورته ورکړه او بني اسرائیلو ته الله وایي ما راولېږه ورسولا الی بني اسرائیل. چې راغی ورته وایي ما خو تاسو ته الله پیغمبر رالیږلی یم او د پیغمبرۍ دا منصب یې ماله راکړی دی. وی د پیغمبرۍ څه دلیل تا سره شته؟ نو ورته یې معجزات وښول او د هغې معجزاتو بیان بېګا تاسو واورېده چې مرغۍ به یې جوړوله د خټې نه، پوک به یې پکې وو، مرغۍ به والوته په شان د مرغۍ به او دقه شان مادرزاد ړانده به یې جوړول او برس مرض او مړي به یې راجمدي کول او دوی ته به یې ښول چې ستاسو په کورونو کې څه پخ شوي دي اوس او څه به بیا پخیږي. هغه ټولې ذخیرې الله د الله په حکم ما ته ښودلي شوي دي. عیسی علیه السلام ورته وایي نو ما تاسو ته یو شریعت راوړی دی او یو دین راوړی دی او ما الله مه ګڼئ بلکې الله څوک وګڼئ؟ هغه ذات وګڼئ چې ستاسو هم رب دی او زما هم رب دی. د دقې رب عبادت وکړئ او دقه د کامیابۍ لاره ده. دې پورې بېګا سبق شو. عیسی علیه السلام چې دا خبرې شروع کړې نو په هر دور کې منونکي لږ وي او مخالفین ډیر وي. دا د الله عادت شریفه ده او امتحان راولي. د عیسی علیه السلام هم دقه شان مخالفین جوړ شو او تکلیف او ایذا به ورته رسول تکذیب به هم کو سره د دې نو دومره معجزو تکلیف به ورته رسو. اخره کې خبره دې خبرې ته راورسېده چې دی بني اسرائیل و یهودو د حضرت عیسی علیه السلام د مرګ منصوبه جوړه کړه، بس اوس یې موږ شهید کوو. عیسی علیه السلام ته چې کله د دې خبره محسوسه شوه او د دوی د انکار، نو په هغې خلکو کې اعلان وکړي څوک به زما مدد وکړي. ما فوق الاسباب مدد دا غوښتل څه ګناه نه ده، د انسان د بشري تقاضو مطابق. رسول الله مبارک خود د اسبابو د لاندې مدد غوښتې زما مدد وکړي. کله چې د قریشو نه خبره دغه شو او دغه قریشو ډېر تنګ که نو حج له به خلک راتلل د مدینې منورې خلک وی یاره تاسو زما مدد وکړئ. نو بیا د مدینې منورې خلکو مدد وکړه ځکه خو ته انصار هم وی. نو زما به څوک مددګاران شي د الله په دې دین کې؟ نو حواریین ورته وایي، حواریون حوار دا و دوبیان یو څو کسانو، علما وایي 12 کسانو، وایي دوی ورته چې موږ به تا سره مدد کوو او واقعي هغه ورسره مددګاران ومو او موږ په تا ایمان راوړی دی، تا ته چې څه نازل شوي په هغې زموږ ایمان دی او موږ ولیکه د ګواهانو نه چې موږ به تا سره یو. عیسی علیه السلام سره دقه کسانو دوی تدبیر جوړ کړ. خو د الله شان ته ګوره په دې کې یو کس هغه جاسوس شو، د عیسی علیه السلام خلاف شو. عیسی علیه السلام به یو کمره کې ناسو او دا مشورې به یې کولې او بیا به هغه کمره کې پټو. دا چې کوم دغه جاسوسو د
هغه د وخت هغه بادشاه هم د حضرت عیسی علیه السلام مخالف شو. هغه ته وی چې په پلانکي ځای کې دی. بس دوی یو تدبیر جوړ کړ، یو سکیم یې جوړ کړ. الله وی په قرآن کې سکیم یې جوړ کړ چې دی به مونږ په سولیه کو او دی به مونږه شهید کو. دوی دا تدبیر جوړ کړ. الله رب العالمین بلخوا د هغې مخالف کې دوی سکیم جوړ کړ. الله رب العالمین تدبیر جوړ کړ چې عیسی علیه السلام ته به دوی هېڅ هم نشي ویلی، بلکې عیسی علیه السلام په یو عجیبه شان او په یو عجیبه انداز باندې الله رب العالمین هغې انتظام وکړ او د بره د خې جوړو. دوی چې کله دې کوټه کې حضرت عیسی علیه السلام یوازې و، نو عیسی علیه السلام دا کس راغی او ځان سره خلک هم راوستي. چې خلک یې ځان سره راوستي نو بس وردن نشو. چې وردن نشو الله رب العالمین دقلته فیصله بده. ځکه الله وی دوی وی ومکرو، دوی سکیم وکړه، ومکر الله، الله هم ښکلي تدبیر وکړه. الله تدبیر داسې وکړه چې د عیسی علیه السلام هغه شکل هغې په دقې کم جاسوسو په هغه باندې واچو او عیسی علیه السلام الله رب العالمین د کوټې چت وشلید او جبریل علیه السلام راغی او چت یې غونډ اوچت بوته چې دا شکل یې په هغه ور واچو. نو بس هغوی روح کو په سولی یې کو شهید یې که. بیا وروستو په دوی باندې دغه راغله چې داسې چل دی چې دې کوټه کې عیسی علیه السلام و، نو دې ته خو زمونږ هغه ملګري هم ورننوتی و. نو که عیسی علیه السلام منګه دغه کړو، زمونږ هغه ملګري څه شو؟ او که زمونږ دا ملګري منګه وجلي نو عیسی علیه السلام څه شو؟ الله رب العالمین په قرآن شریف کې د دقې خبرې بیان کوي چې وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم. په شپږمه سپاره کې را روان دي چې نه په عیسی علیه السلام دوی قتل کو، نه په سولی کو، دوی بس من قتل که، خو ولا په دوی باندې شوبه راغله چې ستا څنګه چلو شو چې دې دننه ورغې دا جاسوسه، نو عیسی علیه السلام څه شو؟ او که عیسی علیه السلام منګه شهید کړي نو هغه جاسوس څه شو؟ نو الله وی داسې چل نه شي. بل ځای الله وی وما قتلوه بل رفعه الیه، وما قتلوه الیه بل رفعه الله الیه. دوی قتل کړی نه دی، الله ځان ته اوچت کړی دی. ځکه چې د بعضې یهودو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام موږ وجلی دی، شهید کړی دی، وفات دی. خو داسې نه ده. او دقه شان په دې موجوده وخت کې چې څنګه قادیانی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ختم نبوت منکر دی، نو دقه شان دی 100% د دې منکر دی چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. عیسی علیه السلام وفات دی وي، دا د هغوی یو پوره په سکیم او په سازش باندې لګیا دي چې عیسی موعود دا منګه دا شهید شوی او دا وفات دی. او عیسی علیه السلام په نص د قرآن او په متواتر احادیث سره دا خبره ثابته ده چې عیسی علیه السلام جمدی دی، په اسمانونو کې دی او دقه شان رستو برازي او دله به الله رب العالمین حکومت ورکوي. دا تاسو بل شپه راته ما ویلي دي او دې لا جمدی دی. او که چا د عیسی علیه السلام متعلق دا نظریه و او د ایمان او د یقینو چې هغه وفات ته په ټکي دا انسان کافر دی. نو دا به پورا عقیده ساته چې عیسی علیه السلام جمدی دی. نو الله رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام بره وخیجو او د دې سکیمونو نه او د دې سازشونو الله رب العالمین محفوظ کو. نو د دقیق خبرې په دې آیاتونو کې الله رب العالمین ذکر کوي. فلما هر کله چې احس محسوس کړه عیسی علیه السلام منهم د دوی نه الکفر انکار او دا سکیمونه، نو قال عیسی علیه السلام من انصاری، څوک په امدادو کې الله د الله د رضا دپاره زما، دا الله د دې دین د سربا کولو دپاره وا څوک ما سره امدادو کی. نو قال الحواریون، وی حواریینو نحنو منگ چیو انصار الله، دا الله د دین کې به منگ ستا امدادو کوا، منگ دی مددگارانیو. آمنا بالله، منگ ایمان نوڑی دی پا اللہ بانی، وشہد گواو سبعنا پا دی بانی مسلمانان، پا دی گواو سی چھ منگ ایمان نوڑی دی.
ربنا اے زمنگ ربا آمنا ایمان روڑی دی بما پا اغی کتابانی انزلتا چتا تنازل شوی دا دوانو اے عیسیٰ علیہ السلام چینجیل دے واتبعنا الرسول دا گوره خبر دا حواریینو دا خواه دا ایمان دا دغه چه کئی دا حواریین وی چه ربنا اے زمنگ ربا آمنا ایمان روڑی دی منگا بما انزلتا پا اغی اتیاب چتا تنازل شوی عیسیٰ علیہ السلام واتبعنا الرسول و منگ تابیداری کلی دا رسول چه عیسیٰ دے نو فکتبنا اولی کا منگا مع الشاہدین سر دا گواهانو اولی کا چه منگا ایمان روڑی دی نو دا خو ٹھیک شو اوس د عیسی علیہ السلام متعلق چې دوی کم د دغه فیصله کړې ده نو ومکرو دوی سکیم یې جوړ کا د قتل د عیسی علیہ السلام ومکر الله الله هم ښکلي تدبیر جوړ کا دوی سکیم جوړ کا چې دا چل به کوو دا چې الله تدبیر جوړ کا چې دا عیسی علیہ السلام هغه شکل د دوی په هغې مرګري ور واچو والله خیر الماکرین اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کون کے دے بہترین تدبیر اذ قال اللہ اید دوالو جانو سردا اس دا عیسیٰ علیہ السلام علیہ چتی قال اللہ چوی اللہ رب العالمین یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیکا انی بے شک از چیما متوفیکا پورا اوچتا کون کی مستا متوفی کا گوره معنا دا دا چې تا وفات کون کې ما او وفات کون کې معنا دا کې نو زبتا وفات کوم چې کله ستا خپل وخت راشي خو معنا گوره اصل دا دا چې انی متوفی کا زتا سرد روح او سرد بدنا قبض کوما اوچتوم دے ورافعو کا اوچتوم دے زانتا الی زانتا ومطهرو کا او پاکوم تا چه دوی کم الزامات پتا لگولی دی داغی نوا پاکیا من اللذین کسانو کفرو چه کافران دی داغوی نبا دی پاک ساتما وجاعل اللذین جولوم با اگا کسان اتبعو کچستا تابیداری کلی دا فوق اللذین دا پاس دا دوی کم دا چاہ کفرو چه کافران دی لا یوم دا قیامت در نسوارا با پا یهودو باندی اوچتوی دا قیامت در دے پورے ثم الی مرجعکم بیاستاسو خاما تواپسی دا نو فاحکم بینکم پیسلا بوکم پما بین ستاسو کے فیما پاغی مسلو کے کنتم فی تختلفون چی تاسو پاگی اختلاف کو فاما اللذین چا کسان دی کفرو چی کفریو کو نو فعذبوهم عذابا شدیدا وربکم سخ عذاب فی الدنیا والآخرہ پا دنیا پا آخرت والوں کے وما لهم او نبوی دا دوی دا پارا من ناصرین سمداد کے ان کے وَأَمَّا الَّذِينَ اور چاہ کسان دی آمنو چیمان روڑے دے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات او نیک عمل کئی نُفَيُوَفِّيهِمَا وربکم پورا اجورا دا بدن او دا معنی گوڑے برابری گی فَيُوَفِّيهِمْ نو پورا ورکم اجورہم ددوی اجرنا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ کئی محبت ظالمانو سرا ظالم سرا اللہ محبت نکی دا خو ظالمان دی اس پاکی بیا قدم پا قدم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نبوت و دا رسالت اگا تصدیق دے ذالک نتلوہ تو خونوی ہے دا دوانو جانو سر دا ذالک دا مسائل نتلوہ منگلولو علیکا پتا باندے من الآیات دا آیاتوننا دا طول احکامات دا طول خبری دا چکل کی دے اے دا دوانو جہانو سردارت نوی او منگ دا تا تا بیان کرے او پورا صحیح بیان کرے نو دا اللہ پیغمبر ہی کنا ذالکا نتلو دا کا اولستلی علیکا پتابانی من الآیات آیاتون والذکر او دا قرآن الحکیم دا حکمت والا قرآن دے یو خبرم دا اللہ دا حکمت نا بہر نوی سمرا خبر چوشوی طول دا حکمت او دا خیارتیا دا لان دی صدق اللہ مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن